سلامونه قدرمنو زده کوونکو، یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. په کلاس نمبر 4 کې به موږ او تاسې چې وایو کراپ ټول په فوټوشاپ کې څه رقم موږ کولی شو کراپ ټول څخه استفاده وکړو. نو راځئ چې پیل یې کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. فوټوشاپ اپ مې اوپن کړی دی، یو ښایسته شانته ایمیج مې دلته امپورټ کړی دی. نننی ټاپک زموږ او تاسې چې دی کراپ ټول. په کراپ ټول کې اکثره له دې نوم سره موږ او تاسې ټول اشنا یو. په موبایلونو کې خپل ایمیجونه چې کوو کراپ کوو، خو په هغه اسانه طریقه باندې زه تاسې پوه کړم. کراپ هغه څه ته وایي کوم ایریا چې موږ ته په تصویر کې نه وي په کار، هغه موږ له منځه وړو، یعنې کټ کوئ. نو زموږ ټاپک په فوټوشاپ کې نن همدا کراپ ټول دی. کراپ ټول باندې پریس کومه، دلته وګورئ دغه ایریا زه دومره انتخابومه. فور ایگزامپل ما ته خالي دومره ایریا په کار ده، دا اضافه ایریا چې وینئ شاوخوا دا ما ته نه دی په کار. نو ډایرکټ انټر باندې پریس کومه، نو چک کېږي. دلته ما ته چې شو هغه کوم ایریا چې ما سلیکټ کړې وه همغه ما ته پاتې کېږي. خو په دې کې یو بله خوبي دا ده که چیرې تاسو نه اشتباها کوم ځای کې کراپ زیات کټ شي، مثلا دا ایج له ما نه زیات اخیستل شوی دی، مستقیم تاسو چک کوئ، دلته کلیک کوئ، ګورئ هغه کومه ایریا چې تاسو کټ کړې هغه له منځه نه ده تللې، هغه پاتې ده. نو تاسو کولی شئ چې بیرته یې په هماغه کومه اندازه چې تاسو غواړئ په خپله خوښه باندې چې کوئ کراپ کوئ. صحیح شو؟ اوس په دې کې یو بل آپشن هم شته دی. موږ او تاسې په کراپ کې ټاکل شوي اندازې هم لرو، ریشو لرو. فور ایگزامپل زه کله دې باندې کلیک کومه، نو دلته وګورئ ډبلیو ایچ ریزولوشن دی. په دې معنی چې په کومه اندازه زه غواړم په همغه اندازه ماته کراپ کوي. دلته اوریجنل ریشو دی، سکویر دی. راځئ په سکویر باندې کلیک وکړو. سکویر چې دی دا د انسټاګرام په اندازه باندې موږ ته چې کوي خپل ایمیج انتخابوي. یعنې تاسو کولی شئ که چیرې د عکس جوړوئ نو دا د انسټاګرام یا اکثره وخت د عکسونو لپاره هم دغه ریشو انتخابوئ. خو چې کله زه غواړم دا کوچنی کمه یا غټ کم، نو وګورئ د دې دا باکس شیپ زه نشم کولی چې غټ یې کمه یا زیات یې کوچنی کم، ځکه هغه خپل ټاکل شوي ریشو باندې ماته کار کوي. صحیح شو؟ که چیرې زه انټر پریس کم نو په دې اندازه باندې. خو که چیرې زه دلته راشم اوریجنل ریشو ته، اوریجنل ریشو چې کوي، اوریجنل ریشو دا زما د هینډلز لاک کوي، لکه څنګه چې سکویر و که نه، یعنې په هماغه اوریجنل ریشو اندازې باندې ماته چې کوي اندازه راکوي چې په دغه اندازې نه زه دا خوا نشم غټولی. که چیرې غټوم نو دغه خواوې هم ورسره چې کېږي غټېږي. نو دا یو اسانه طریقه کار چې اکثره وخت ځینې عکسونه موږ غواړو په یو اندازه باندې کټ کړو، نو له دغو ریشوګانو مختلف اندازو نه موږ چې کولی شو استفاده کولی. نو اوس دلته چې کله موږ بیرته راځو خپل اوریجنل ریشو ته، یعنې غواړو په همغه کوم سلیکټ شوې اندازې باندې کټ کړو، بیرته راځو ډبلیو ایچ ریزولوشن ته. ډبلیو ایچ ریزولوشن بیا زموږ باکس لاک نه ساتي، یعنې زه که هر رقم غواړم دا کراپ کړمه نو په همغه اندازه باندې ماته چې کېږي باکس اوپن وي، یعنې هم دغه خواوې زه کوچنی غټولی شم، هم له دې اندازې نه یې کوچنی غټولی شم. یعنې دغه د دې فری سایز موږ ته چې راکوي اندازه راکوي. که چیرې د چک باندې کلیک کړم نو هغه د چې شو اټومیټیکلی ماته هغه ټاکل شوې اندازه وټاکله. صحیح شو؟ انشاءالله تر دې دمه په دې باندې پوه شوي اوسئ. ښه، اوس راځو یو بلې برخې ته. مستقیم دلته یو بل ایمیج سلیکټ کوم. ما دلته ایمیج راوړی، ګورئ دا ایمیجونه تاسو ټول کولی شئ په unsplash.com کې هم ترې استفاده وکړئ او ډاونلوډ یې کړئ، ځکه ټوټلی فری دی. دلته سټریټن ته راځمه، دا چې کوي دا اکثره وخت چې موږ عکس اخلو نو موږ ته کله کله دا اندازه وشي چې مثلا دا عکس لیک کوږ ده. صحیح شو؟ دا باید لیک سټریټ سي. نو دا کراپ د همدې لپاره دی. که چیرې زه دلته راځمه فور ایگزامپل دغه یو اندازه ټاکم، نو وګورئ زما عکس یې بیخي راته چې که سټریټ که، او دغه شاوخوا چې تاسو وګورئ له باکس نه وتلې دا ایریا یې چې کړه، یعنې دا ایریا نه ده په کار او تا ته یوازې دومره اندازه په کار ده چې ته ستا عکس مکمل چې سي سټریټ شي. کله چې انټر پریس کوئ نو وګورئ زموږ عکس وریځې ځمکه لینډ هر څه چې شول سټریټ شول. اکثره وختو کې له موږ نه چې کله عکس اخلو
نو انځور زموږ او تاسې چیک کېږي. کله لیغ کوږ وي یا هغه وي نو موږ کولی شو چې د همدې سټریټن هغه نه استفاده وکړو او خپل ایمیج چیک کړو سټریټ کړو. ښه اوس راځم دلته یو بل باکس دی د ګریډ. ګریډ څه دی؟ ګریډ چې کله موږ او تاسې دلته انتخابوو نو زه کراپ دا انچیک کومه بیرته. ښه اوس راځو دلته ګریډ ته. ګریډ څه دی؟ ګریډ چې کله موږ او تاسې یو عکس انتخابوو یعنې موږ ته د همغه عکس اندازه داسې په خطکش شکل باندې موږ او تاسې ته ښیي. که چیرې زه غواړم خپل دا عکس په څو برخو کټ کړمه نو ماته بهتره اندازه معلومیږي چې زه د خپل عکس په کوم اندازه باندې یعنې زما کرکټر باید په کوم ځای کې وي. لیدلی به مو انشاءالله په ځینې سوشل میډیاو کې هغه ملټیپل عکسونه سره اچوي نو هغه د همدغه طریق نه چیک کېږي. خلک ترې استفاده کوي ګوري چې که چیرې زما عکس دلته راغی او دلته یې کټ وخوړه خو دا د زما کرکټر آف کېږي. که چیرې دلته راشم نو په دې اندازه باندې هم چیک کېږي زما کرکټر سیف کېږي. نو دا ګریډ میتد دی چې په دې باندې بیا په السټریټر کې ځینې کارونه موږ او تاسې کوو بیا به انشاءالله په دې باندې لا هم بهتره پوه شئ. اوس راځم دلته وګورئ مختلف شکلونه دي. وګورئ مختلف شکلونه دي چې تاسو کولی شئ د همدغه له طریق نه خپلې اندازې د ایمیج وټاکئ. ګولډن ریشو اندازه هم دا د پکې شته دی یعنې په کوم چیرته زموږ باید ایمیج وي چیرته باید زموږ کنټینټ وي. بیا په دې مواردو باندې هم انشاءالله راتلونکي کلاسو کې غږیږو. خو دا یو ګریډ میتد دی چې تاسو کولی شئ له دې نه هم استفاده وکئ. اوس دلته راځم یو بل هغه ما اوپن کړی دی ایمیج ما اوپن کړی دی ډېر ښایسته ایمیج دی. په دې کې یو بل کار هم موږ او تاسې کولی شو په کراپ ټول کې. په کراپ ټول کې که چیرې زه دلته پریس کړمه صحیح شو دلته ماته پرسپیکټیو کراپ ټول ښیي. پرسپیکټیو کراپ ټول څه کوي؟ مثلا دغه کتاب دی ماته دا پیج په کار ده چې ماته سټریټ وښیي یعنې دا خو اوس کوږ ده صحیح لوستل کېږي هم نه نو دا په یو داسې اندازه باندې موږ چیک کوو انتخابوو. راځم مستقیم دلته یو کلیک کومه دلته بل کلیک کومه دلته بل کلیک کومه او دا وبښئ دا زه لیغ ښکته راوړمه دې اندازې ته. وګورئ کله زه انټر پریس کړمه نو وګورئ دا ایمیج یې ماته چیک سیده نو دا هم ځینې کوچني کارونه دي چې تاسو کولی شئ ځینې وخت ځینې فایلونه وي ډاکومنټس وي چې تاسو غواړئ ایډیټ یې کړئ یا ورقه کې څه لیکل شوي دي هغه تاسو ځان ته راواخلئ. نو نارملي موږ او تاسې په پرسپیکټیو کراپ ټول باندې هم کولی شو چې ترې استفاده وکړو. نو په دې هیله چې په دې هم پوه شوي اوسئ. دومره سخته نه دي اسانه دي پوهېږم ډېر اسانه دي خو هغو کسانو لپاره به لږ مشکله وي چې تر دې دمه یې په دغو مواردو کې اصلا کار نه وي کړی. اوس دلته راځم خپل ایمیج بیرته کنټرول زیډ کومه. وګورئ زه بیرته دا راځم کراپ ټول استفاده کومه. په کراپ ټول کې خو یو څه موږ دا ولوستل که چیرې زه دا غواړم صبر دا ګریډ میتد رانغه شو چې مثلا موږ خپل انځور کټ کوو صحیح شو انځور مو کټ که او چې بیرته زه دومره ایریا غواړم نو دا الریډي شته خو کله کله تاسو نه دا باکس دا چک لګېدلی و چې دا چې دی ډیلیټ کراپډ پکسلز. وخت چې زه راځم او دومره ایریا سلیکټ کوم او بیرته انټر پریس کوم نو وګورئ وخت چې زه غواړم دا بیرته پخواني حالت ته راولم یا دومره ایریا ماته پکار وي چې کله زه دغه ایریا سلیکټ کړمه نو دا ځای چې پاتې کېږي ټرانسپیرنس. نو وګورئ دا ایریا ټوله زموږ چې ده ټرانسپیرنټ ده یعنې هیڅ شی هم دلته نشته ځکه هغه کوم څه چې په دې ایمیج کې ول هغه له دې چک سره چې شول مکمل ډیلیټ شول صحیح شو. بیرته زه دا کنټرول زیډ کوم. اوس په دې کې موږ ته فرض کړئ دومره ایریا موږ کراپ کړله صحیح شو دومره ایریا موږ کراپ کړه اوکې مو ورکړه. اوس وګورئ دا الریډي ټول شیان ډیلیټ شوي دي صحیح شو. اوس که چیرې زه بیرته راځم او غواړم دومره ایریا د دې زیاته شي صحیح شو
نو دلته موږ او تاسو ته یو بل چک راکړی دی. ګورئ دلته موږ لرو کنټنټ اویر فل. دا یو بل ټاپک دی خو په دې باندې موږ کولی شو چې په راتلونکي کې کلاسو کې زه غواړم په دې باندې کار وکړم ځکه دا یو ډېر انټرسټینګ شی دی. کنټنټ اویر فل ته چې کله زه راځم نو دا چې کوي دا کله چې کوم ایریا ماته لږ په کار وي، مثلا دومره ایریا، دا فوټوشاپ په خپله اخلي، دا وریځې دا رنګونه له دې عکس نه ماته چې کوي جنریټ کوي. کله زه په دې باندې انټر پریس کوم اوکې کوم نو وګورئ فوټوشاپ لږ لوډ کوي خو هغه کوم څه چې ماته دلته لږ رانه کټ شوي ول هغه اضافي څه یې ماته چې کړل را کړل. مثلا زه بیا دلته یو بل مثال تاسو در کوم. وګورئ دومره ایریا ده، په دې ایریا کې دومره ځای ماته نور اضافه په کار ده. صحیح شو؟ وخت څنګه زه په دې باندې پریس کوم نو وګورئ فوټوشاپ چې کوي هغه اضافه رنګ دلته ماته چې کوي فل کوي. نو په دې هیله چې په دې کوچني شان ته لنډ شان ته کلاس باندې تاسو پوه شوي یاستئ او انشاءالله ستونزه به نه وي. یعنې کراپ ټول موږ کولی شو د خپل ایمیجونو د سټریټ کولو لپاره او د دې ترڅنګ د صحیح دقیق کټینګ لپاره موږ کولی شو چې استفاده ترې وکړو. اوس دلته یو بل آپشن هم شته دی. که چیرې زه غواړم خپل دا ایمیج مثلا موږ دومره کټ کړی دی، زه غواړم دا ایمیج بیرته خپل اولي حالت ته راولم. یعنې ډېر ایډیټینګونه مو کړي دي پکې. فار اګزامپل لږ څه برش ټول مونږ کارولی دی په دې کې. اوس راځم مستقیم فایل ته. په فایل کې موږ چې کوو غواړم دا خپل ایمیج بیرته دوباره خپل عادي حالت ته راولم. نو دلته چې کوم ریورټ باندې پریس کوم چې زما عکس یې څنګه و بیرته په خپل اولي حالت باندې راشي. شارټکټ یې هم F12 دی. نو په دې هیله چې په دې کلاس باندې پوه شوي اوسئ او انشاءالله چې څه ستونزه پکې ونه لرئ. قدرمنو زده کوونکو په دې هیله چې کلاس نمبر 4 مو خوښ شوی اوسي او کراپ ټول په ډیټیل باندې تاسو ښه پوه شوي یاستئ. نو که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې درسره لایک کړئ او که سبسکرایب کوئ خو دا خو ډیره ښه خبره ده او همچنان خپلو ملګرو دوستانو سره دا کلاس شریک کړئ ترڅو هغوی هم راشي او وړیا ګرافیک ډیزاین درسونه زده کړي. مینه او درناوی.